د روژې یوه مهمه موخه ستا روغتیا ده. که ته وغواړې چې ستا صحت جوړ وي نو روژه ونیسه. تاسو پوهیږئ چې ډېر زیات شفاخانې هسپتالونه دي هغوی خپل مریضان مجبوروي چې روژه ونیسي. د صیام متقطع چې ورته وایي ستا د صحت لپاره ډېره زیاته اړینه ده، ځکه د ستا معده چې ته ضروري ساته هر شی ورته اچوې، هغه بیچارګۍ باندې رحم وکوه. هغه څوک چې سپورټمینان دي غواړي چې دوی د وجود عضلات ولري، په روژه کې ستا هغه مضر کوم غوړي چې دي هغه له منځه ځي. ستا د عضلاتو دپاره هم روژه ډېره زیاته بهتره ده. ستا صحت به ډېر بهتر شي. تاسو د هغه انسانانو نه پوښتنه وکوئ چې هغوی مزمن مریضان دي، په روژه کې د هغوی صحت ډېر زیات بهتر وي. اکثره مریضان دي ډاکټر ورته وایي روژه مه نیسه، خو دی چې کله روژه ونیسي صحت یې ډېر زیات آرام وي. دا مه هېروئ چې روژه ستا د صحت کې مهم رول لري.